صدقه تر رمشم د اخلاق په سر لیدي ونصلي على رسوله الكريم. زما قدرمند مسلمانانو ورونو، الله رب العالمین په دنیا او آخرت کامیاب او سرفراز کړه. غواړم د نکاح او د ودونو پر رابطه باندې خپل پیغام ټول مسلمه امت ته بالخصوص د افغانستان مسلمان مجاهدو ته وړاندې کړم. او غدا چې په نکاحونو کې کمې روپۍ د زوم د کور نه اخیستل کېږي او یا خسرې د زوم د کور نه د موادو خوړې په نوم اخلي، دغه عمل ناروا دی. دا پیغام را سره شریک کړئ چې ټول مسلمه امت ته ورسېږي، بالخصوص د افغانستان هغه ولسونه چې هغوی د خپلو ولورونو د لاسه چې ولور ورته وایي نکاحګانې ډېرې سختې کړي دي او مسلمانانو ته مشکلات جوړ کړي دي. د صحیح بخاري حدیث دی، ثلاثه انا خصمهم یوم القیامه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د طرفه حکایت کوي چې الله فرمایي درې قسم خلکو سره به د قیامت پر ورځ جنګ یم. په درېو کې یو هغه کس دی رجل باع حرا فاکل ثمنه، چې اصیل خرڅې او د هغې پیسې اخلي. مؤمنانو دې نه ځان بچ کړئ، دا ناروا عمل دی. کوم ولسونو کې چې نکاحونه اساني هلته فحشا بېغیرتي او بېدیني ورکېږي، او چې نکاح پکې سخت وي د فحشا د بېغیرتۍ او د ښځو د تېښتې مسلې پکې ډېرې پېښېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما نبی دی، زما سترګې او زړګی دی، زما سترګې او زړګی دی.